خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم یو اسټریلین. I'm looking forward to spending more time with the king of Pakistani vlogging and learn more. ملګرو سلامونه مې واخلئ. عمران جان راځه. قدرمنو روان یم د اسلام آباد هوایي ډګر نه زما د اکلینډ نیوزیلینډ په لور باندې. یو دوه درې خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي دا ځان سره نوٹ کړئ. دا پوره ولاګ به درته ښیم. یو خو راسره یو عمران جان زما ډېر خوږ ملګری دی په اسلام آباد کې او د امفل سکالر دی په میډیا سټډیز کې ډېر پوهه دی. منګه په اسلام آباد هوایي ډګر باندې وو. ډېر اوږد سفر دی. عمران جان دا ټول سفر به څومره جوړېږي څومره ګنټې اندازتاً؟ دا 27-24 ګنټې هوایي سفر دی او بیا پکې منځ کې سټې هم ده. سټې هم ده. دا خبره 150 ګنټو نه اوړي چې دا سټې پکې هم ده. اوس دوه درې خبرې ډېرې مهمې دي. یو خو به ځان سره دا نیک پیلو چې دی که نه دا به د میمري فوم والا راخلی ځکه چې کله تاسو ډډه وهئ نو ستاسو د څټ په تاسو ډېر حق دی چې دا دنه ګډوډ نه شي. دویمه خبره دا ده چې ستاسو د سترګو دپاره یو خاص قسمه داسې پټۍ غوندې وي ما جیب کې ځان سره راغستې دي په لاره به درته هغه هم ښیمه که تاسو خوب کوئ نو دغه ډېر مهم دی. درېیمه خبره دا ده چې کله هم تاسو په انټرنیشنل ټور باندې وځئ خپل پاسپورټ خپل ویزا خپل ټکټ ایچ اینډ ایوریثینګ بیا اوس خو د کووډ-19 دغه هم راغلی د سرټیفیکیټ د دې به ډېر خیال ساتئ. خپل بیګونه د هغې به خیال ساتئ او په ایرپورټ باندې انتهایي احتیاط کوئ چې ایرریلیونټ څیز ونیسئ. اوس عمران جان روان یم د نیوزیلینډ باره کې ما کاته چې دا د دنیا شپږمه غټه جزیره ده. دا جزیره نما ملک دی. نو اول خو راته دواګانې کوو چې په دې جزیره کې چېرته ډوب نه شمه. دویمه ده چې تحفه چیریټیبل ارګنایزیشن زمونږ آنریبل سپانسرز دي هغو هلته یو ایونټ را جوړ کړی دی. یو کلتوري ماښام به وي. ډاکټر کرن خان صاحب تللی دی ډېر پسې خفه یم هغه هم ما پسې خفه وه. په هر ایرپورټ باندې هغه ما پسې صرف جړلي نه دي نور هر قسمه پیغامونه یې ما ته راغلي دي. او زه خو به دا وایم چې هیڅ اعتبار پر رهروانو پاتې نه دی. اوس که جرګې لزم که شر لزم یوازې زما یوازې روان یم. یوازې عمران زما بدرګې له یا سی آف کولو له اسلام آباد ایرپورټه پورې ما سره راغلی دی. زما به د دې ځای نه عمران جانه فلایټ وي مسقط ته بیا به زه ځمه په اومان ایرلاین کې د مسقط نه به بیا زه ځمه کولالمپور ملائشېا ته دا به په ملیشین ایرلاین کې زما د هغې نه پس به زه بیا زما اکلینډ ته زما خیال داسې دی. نو دا په دې منځ کې 3 سټاپس راځي که څومره راځي؟ 3 سټاپ راځي او د کولالمپور نه چې اکلینډ ته کوم فلایټ ځي دا په دنیا کې ون اف د فیو فلایټس دی چې دونه ډایرکټ فلایټ کوي. ښه او دومره اوږد ټراولینګ دا به ملیشیا نه والوځي او هغه اکلینډ کې به په یو ځي تقریبا 17 ګنټې به په هوا کې سفر دی. بل دا د جیب دا سفر زما هابي دا ده که نه هایکینګ سفر ګرځېدو او زه دا وایم چې سفر وسیله ظفر دا تا ته نالج راوړي علم راوړي ایکسپوجر راوړي بیا ستا ذهن وسیع شي ته بیا په دې کې نه نښته چې ستا پینټ پسې کنځل وکړه ستا شرټ پسې کنځل وکړه دنیا خلک وویني ګرځئ چې څومره وګرځېدی دومره به وګرځئ او چې څومره ودرېدی دومره به ودرېږئ. یوه خبره دا هم اضافه کومه چې د نیوزیلینډ چې کوم سر ښار دی نو هغه موږ سره د هغې نوم تا ته یاد دی که نه دی؟ اکلینډ نه دی. اکلینډ نه دی سو ویلنګټن دی که ویلنګټن دی ما به وایي که دا اکلینډ دی. اکلینډ د دې مشهور ښار دی. ویلنګټن د دې کیپیټل سټي ده او بیا +64 د دې ډایلنګ کوډ دی. په دې کې زیاتره خلک چې دي نو هغه ایتیسټ دي هغه ریلیجن نه مني. بیا پکې د دې نه پس خلک چې دی هغه کرسچن دي بیا پکې مسلمانان دي بیا پکې چې کوم دی بودیسټ دي د هندویزم منونکي دي پکې د هغه ځای چې کوم ښکلي ځونه دي نو په هغې کې کوین سټون اکلینډ یا دغه ویلنګټن دا علاقې راځي. خلک انتهایی پازیټیو دي پرامن دي. موسم یې الټه دی چې دلته یخني او هلته ګرمي او چې هلته ګرمي نو دلته یخني. نن سبا یو داسې وخت چې ټرانزیشن راځي دلته لا پوره یخني نه ده راغلې نو هلته لا پوره ګرمي نه ده راغلې لا ګرمي نه ده راغلې. نو اوس دا موسم میچ کوي ما هغه دغه کتو هغه ټمپریچر چې کوم دی هغه میچ کوي نن سبا او دا د دنیا اخوا سر دی. زو چې په دې جاز کې څه کېږي نورې څه قصې دي مسقط کې څه دي کولالمپور کې څه دي دا هر څه درته ښیمه او کرن خان استاذ لا خو زلمی یم انتظار مې کوه در به شمه را سره اوسئ. او ملګرو سفر لا روان دی. اوس ما بورډینګ پاسز راواغسته زه راغلمه دنده امیګریشن باندې سبحان الله د غلنۍ د سیمې یو ډېر چابک پښتون هغلته را روان ومه نو ما ته یې ویل چې ته خو رانه لا نړې که خیري بار یو سبحان الله ولې زه خو یو ډېر صالحه سړی یم یو 2-3 خبرې به کوو شعرونه به سبحان الله څنګه یې زړګیا خیر دی ډېر زیات خوشحاله شوې چې دې ولې د منو د پښتنو کې د مینه ډېره ده که دا څه وجه کېدی شي؟
بالکل جی او ستاسو خو په موږ حق دی ما چې تاسو یې کړی پیله ملاقات دی خوشحاله اوسئ. ډېره مزه وکړه ډېره مینه او احترام. قدرمنو دا پښتو ده دا رښتې دي ځکه خو موږ ویو چې زما ملګري دي پښتو وایي پښتون دې مني خیر دی که ماته نوموړی ادیب نه وایي څوک پښتو مه پرېږدئ رښتې مه پرېږدئ نو بیا به تاسو اسلام آباد هوایي ډګر کې هم داسې محسوسوئ لکه ته چې په شانګله کې ناستې یا په غلنۍ کې ناستې. ډېره مینه او احترام. خوشحاله اوسئ. خوشحاله او ملګرو اوس دا دی په اومان ایرلاین کې کېناستمه. یو خو دا ده چې ډېر زیات خوشحاله شوم د دې ایر هوسټس د دې پوره منیجمنټ ډېر ډیسنټ دی ډېر پولایټ دی چې څنګه کېناستمه یو ایر هوسټس راغله وی چې فرش لایم راوړمه اوبه راوړمه تولیه راوړمه ګلاس د پاکولو دپاره بیا یې راته مینیو راوړه او په هغه مینیو کې دیو بیا لیکلي اوس مختلف څیزونه وو دا دی ما سره ده چې سلطته مسیمته کبسة الدجاج سمک موسیمی امانی بیره خو بس سیسنول گارډن سلاد او هر چیزونه ډیرو بیا یو وړوکې غونې تیلی راوړه هغه تیلی کې دنده د غوږونو دپاره جدا چیزونه چې ته وده کېږي نو چې ډسټرب نه وي سترګو د پټولو دپاره هغه پټۍ یو منګز وه پکې او دنیا جهان په هر حال یو خو چې زه کوم ځای کې ناست یم یوازې ناست یم زمونږ دا سپانسرز دی هم خدای شته کې خو په بزنس کلاس کې دا یو نقصان چې کله کله بالکل پوره کیبن یک یوازې هېڅوک را سره نشته دی یک یوازې ناست یم نو مونږ خو د ولس سره خوشحاله وو چا ته شعر ویلی چا سره ایکسچینج کړی لرننګ کړی په هر حال د دیو دا پولایټنس د دیو دا مینر دا ښیي چې ولسونه قامونه څنګه ډیولپ کیږي ستا لفظونه څومره امپورټنټ وي ما سره اوسئ زو د مسقط ایرپورټ به درته ښیم او که شپه مې راغله نو بس دواګانې راته کوئ خدای مې دې ساتي سفر ډېر اوږد دی خو خوندناک دی مزې به ترې اخلو کرن خان صاحب ستا د تودې غېږې په انتظار یم دا د لنچ راورسېدو پلیز تھینک یو سر تھینک یو زما لنچ راورسېد زه بیخي یک تنها ناست یم یا سړیه مونږ خو ګوره بغیر د چا نه ډوډۍ نه خورو حجره کې چې ناست وو کلي کور کې او بیا د کرن خان استاذ او د راشد نه بغیر خو بیخي زما څه نه تېرېږي خبره مې دا کوله دی اوس راغې اول هغه ایر هوسټس زه سرو کولم تولیه یې اول راوړه وی چې ګرمه تولیه راوړو که یخه چې لاس پې پاک کړي بیا د ډېر په مینه راغې ما په ځان هغه کمبل راچولی او دا اوده ومه نو د ډېر په مینه زه راویښ کړم بیا یې دا راوړه بیا ترې ما اجازت وغوښته ایتیکلي ډېره ضروري ده ما زه یو سمال ویډیو کوم وړه غوندې زه یوټیوبر یم دی وی یا شور خو بیا وی چې پلیز say something good about Oman Air which is زمونږ څخه ووایه نو ما ورته وی چې man you deserve it حقیقت دا دی زه ستا لپاره نه وایم خو ما ته دا ډیزرو کې دا مستحق یې ستاسو ایرلاین ستاسو پولایټنس ستاسو ښه اخلاق زه همیشه کوشش کوم دنیا کې زما د ټراولینګ مقصد هم دا وي چې ایکسپوجر وشي چې موږ لرنینګ وکړو موږ خو له بده مرغه په ډېرې بخښنې سره هلته زموږ مثال د کوی د چندخي موږ صرف یو بل ته بدې ردې ویلی شو سپکې سپورې ویلی شو پازیټیویټي موږ نه خورو دا خلک انتهایي پازیټیو دي او کله چې ستا د معاشرې شخصي خلک یا انډیویجول پازیټیو شي دنیا ته ستا یو ښه پیغام ځي بهرحال خبرې ډېرې کېدی شي لا روان یم سفر اوږد دی ما سره اوسئ او یا لکه ملګرو د شاته نه غلی یو ملګری راغی وی افسر افغان صاحب یک یوازې ناست مې په خیر پښتونه په خیر دا پښتو یو داسې څیز دی د زه په ایرپورټ کې لیدلی وم بیا د سوچ کوم چې سړی خو نشته دی په ګڼه کې نو دلته راغی زمونږ د کیبن ته زمونږ د کلاس ته نو دلته ډېر خوند وکړو په خیر سلام کلام وشو دلته مې چې ډوډۍ خو مې وسو خوړه کاش که لږ مخکې وی ډوډۍ به مې ځای خوړلې وه و ده به شاته خوړلې څنګه چل دی جانانه د کوم ځای زه د ثوابۍ د ثوابۍ واه سره ملاقات کوم ډېره مینه وې تاسو زمونږ دغه عمان ته راځئ نو ما وی چې تاسو نه نمبر والم او تاسو له مېلمستیا وکړم خوشحاله اوسئ عمان کې زما بس ایرپورټ کې به لږ اسټی بیا به زه ځم کولالمپور ته او بیا به اکلینډ ته ځم نو ستا دعوت قبول دی خو لکه ثوابۍ کې به درنه کټو وخورم انشاءالله ٹھیک شو او ملګرو دا مزې په عمان کې دی جومات هم شکر دی شته دی دا یو ډېر
ونډې جومات دی ته وایي. بس شکر دی دا میلاو شو. او په دې سفر کې چې کله ستړي شئ په ښه شان باندې سړی اودس وکړي دی بالکل فرش شي او بیا دا سجده ولګوي نو کشش ثقل ستا د ذهن نه دا ټوله ستړیا راکاږي. بسم الله. او قدرمنو په بزنس لانچ کې ناست یم. یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم. یو اسټریلین مشر را سره ناست و. ډېرې ګپې شپې ولګېدې. په پاکستان خبرې وشوې په اسټرالیا. بیا ورته ما ویل چې یم مسلمانه زه په اسټرالیا تاسو ولې پرې نه ښودم ما ته دا روټ دومره اوږد کو بایومیټریک و. خو ډېر انټرسټینګ لولی او ډېر ښه سړی دی. په دې خلکو کې مینه ډېرې. اوکې it was really nice meeting with you. I had a wonderful gossip with you and you know it was a long wait but when I start discussion with you so I got happy that yeah a man is here. So what would you like to say about Pakistan and then Pashtun belt if you know about the Pashtun of Pakistan and Afghanistan or if you have any idea so share because I'm making a vlog so the people will enjoy that. Hope so. Thank you, and it's been really lovely talking to you this afternoon here in the business class lounge of Oman Air. And for your very average Australian, we know very, very little about the wonderful culture that exists within Pakistan, apart from your great love of cricket, like most of us Australians. So I'm looking forward to spending more time with the king of Pakistani vlogging and learn more about your Pashtuni culture. Thank you. Your greatness, wonderful. ډېر خوند دې وکړو. ډېر خوږ سړی دی. ګپې شپې لګو یو ځای را سره دی. او ملګرو د اسټریلین کاکا د ګپو شپو نه پس زه راوختم ملیشیا ایرلاین ته. وده نه ومه ځان مې هسې غلی کړی و. ما یې چې وده شم نو چې د ولس څه وایي خبره داسې ده چې د دې ځای منیجمنټ کرو هغه د اومان د ایرلاین نه ډېره زیاته پولایټ ده. یعنې دا خلک د خپل ملک د پازیټیو د ایمیج دپاره انډیویجول څومره کوششونه کوي بیا راته خپله بې ارزي ودرېږي. خو په هر حال حوصله به نه بلو محنت به کوو. چې څنګه راننوتمه تاسو به اوس دا وینئ زما د اډرس هم بدل شو. دا چونکې دی و چې څنګه زه راننوتم وایي سفر لږ اوږد دی 6 ګنټې دی نو چونکې ته به په خپلو کپړو کې که پازاب شوی هغه ریلیکس نه نو چې تاسو دا نوی اډرس یې راوړ چې دا واچوئ نو ریلیکس به سفر به ښه وشي. دلته خلک د انسانیت د هیومنټي ډېر خیال ساتي. هیومن از امپورټنټ. انسان از امپورټنټ. او موږ خو هلته انسانان په سوري غوز کې ځای کړي په لفظونه یې قتل کړو په وهلو په ټکولو. نو غرض مې دا دی چې موږ لږ احساس وکړو دا ژوند ډېر ښکلی دی. زه به مخکې زه به اوس داسې لږ وغځېږم 6 ګنټې 6 نیمه ګنټې ډېر لوی سفر دی نو زه به د سکون څادر کې وغځېږم 6 نیمه ګنټې بس به میلاویږو په کولالمپور ایرپورټ باندې را سره اوسئ. اینډ فاینلی ملګرو زه راورسېدم په اخري توګه باندې کولالمپور انټرنیشنل ایرپورټ ته. کولالمپور انټرنیشنل ایرپورټ په 20 جون 1998 کې جوړ شوی و. د ملائشیا د ټولو نه بیزیسټ یعنی مصروف ترین او لوی ایرپورټ دی. د دې نه ډېرې زیاتې الوتکې زیرې دی هوایي ډګر نه. چونکې د ملائشیا په اړه باندې ځکه خبرې نه کوم ډېر لوی هیواد دی ملک دی خو زه چونکې روان نېوزېلېنډ اکلینډ ته یم نو هغه انفارمیشن به در سره شریکوم. بیا هم دلته زه په ګولډن لانچ کې ناست یم او زما خواوشا 9 ګنټې سټی ده خو دلته دې ډېر ښکلي انتظامات کړي. دلته به ناشته کوم د ناشتې نه پس به بیا دلته دیو انتظام کړی دی که څوک سملي د بیډونو د بسترو ایچ اینډ اوريثینګ د ډېر زیات خیال ساتي د خپل پیسنجر د سورلۍ او د انسانانو. به هر حال دا ولاګ هم په دې ځای باندې تر پای تیږه اکدم ډېر به اوږد شي چې تر نیوزیلینډ تاسو رسوم هلته به بیا دویم ولاګ کومه. د دې ټولې سلسلې یوازینی موده او مطلب دا دی چې اویرنس راځي ایکسپوجر راځي. هر هغه څه چې زه په خپلو سترګو وینم زه غواړم چې هغه زه خپلو پښتنو ته خپلو لس ته خپلو مینانو ته هم وښیم. دا یو نالج دی یو لرننګ دی. دا دنیا زموږ شریکه ده دا به ایکسپلور کوو. زه شکریا دا کوم په دې پوره سفر کې د تحفه چیریټیبل ارګنایزیشن او د هغې د ټولو ملګرو
د ډاکټر کرن خان صاحب هغه را سره ځان د 2 میاشتو نه ستړی کو ډاکومنټیشن منډې ترړې زه مننه کومه د سلیمان شاهي ډوکیټ په نادرا کې را سره هغه منډې ترړې والوي میا سفیر ډوکیټ مننه کومه د پولیس ډپارټمنټ مننه کومه ځکه دې کې ډېر لوی کلیرنس پکاري نیوزیلینډ یو ډېر ستړی پروسس دی به هر حال خدای وکړو زه مننه کومه د راشد خان راشد هغه را سره پکې یو پېره دوی اسلام آباد ته راغلی او بایومټرک دپاره ځان یې ستړی کړی و زه مننه کومه د عمران خان اسلام آباد کې زما یو ملګری دی هغه را سره ځان ډېر زیات ستړی کو کیډټ زما یو ملګری دی آصف د هغه مننه کومه یعنې ډاکټر قدیر صاحب هغه هم یو ځای دوه کې پکې پوره موږ سره لاس خلاص وکړو بیا ډاکټر امیر صاحب څوک چې د پروټیکټریټ آف امیګرنټ اسسټنټ ډایرکټر دی پروټیکشن آف پاسپورټ پکې یو بل پروسس و دا ماته پته نه وه نو د هغو هم مننه کومه یاره په دې پروسس کې چې چا هم منډې ترړې والي دي د ټولو ډېره زیاته مننه کومه د ګلویش هم ډېره زیاته مننه کومه FRC کې را سره هغې منډې ترړې والي د ګلرنګ یې ډېره مننه کومه ګلرنګ پکې هم ضروري وه بهرحال ډېر ښکلی سفر و تاسو ته دا ټول سفر به بیا هم ښیمه ژوند ډېر ښکلی دی دا دنیا زمونږ شریکه ده دا به ښایسته کوو د دې څڼه سترګه به کوو او خپل په ځان باندې خپل په سوچ باندې ایون خپل په پښتونولۍ باندې خپل په لفظونو باندې کانفیډنټ اوسېږئ دا ټوله دنیا ایکسپور کوئ یک تنها ګرځئ راست اوسه په لویه لار کې ملاست اوسه کلیر اوسېږئ دې دنیا کې د بادشاه غوندې ژوند کوئ دې دنیا کې به په یره باندې ژوند نه کوئ دا ټوله زمونږ شریکه ده خوشحاله راته اوسئ ولاګ رانه اوږدېږي خبرې ډېرې دي خو مخکې به در سره هم دغه د ولاګز دا سلسله شریکومه افسر افغان ته د کولالمپور انټرنیشنل هوایي ډګر نه اجازت راکئ ښاد آباد او بریالي اوسئ